جنې چې د چا سره به واده کاوه نو دې خاوند چې مکمل طور باندې په د واده په اوله شپه باندې د دنیا نه رخصتېدو. دې درېو کسانو سره واده وکړو، هغه درې واړه کسان چې مکمل طور باندې د واده په اوله شپه د دنیا نه رخصت شولو. او د قازقستان سره دې جنې تعلق د دې نوم هبرا دی او دا و چې زه به د وسته پاکستاني سره واده کوم، ځکه چې زه په خپل ملک کې واده نه کوم. هلته پې خلکو تنقید کولو چې ته سپېره چې چا سره واده کې نو هغه د دنیا نه رخصتېږي، ته به چې نور د بل چا سره اوس واده نه کوې، ځکه چې زموږ د ملک نه چې درې کسان ته رخصت کړلو او ته به چې د بل چا سره په دې ملک کې واده نه کوې. ملګرو دا جنې چې دې چې کله اولنی واده وکړو، د واده په اوله شپه چې د دې خاوند مکمل طور باندې د دنیا نه رخصت شو، هغه چې د دنیا نه لاړو. دا چې 8 میاشتې پس چې د یو بل کس سره واده وکړو، د بل کس سره واده وکړو نو هغه د واده په دویمه شپه چې هغه هم د دنیا نه مکمل طور باندې لاړو. کله چې د درېیم کس سره واده وکړو څه وخت بعد نو هغه درېیم کس چې هغه ته په دویمه ورځ باندې هارټ اټیک راغی او هغه چې هسپتال ته یوړل، په هسپتال کې چې مکمل طور باندې د دنیا نه رخصت شو. د چې قازقستان چې کوم خلک دي نو هغه په دې جنې باندې تنقید شروع کړو. یو ښایسته جنۍ د ملګرو هبرا نومې دی او دې باندې تنقید شروع کړو چې ته سپېره یې، ته چې چا سره واده کوې نو هغه د دنیا نه رخصتېږي او ته په دې ملک کې چې د بل کس سره واده نه کوې، ځکه چې ته چا سره واده وکړې نو هغه مکمل طور باندې د دنیا نه رخصتېږي. دې جنۍ دا فیصله وکړه چې زه به په قازقستان کې اوس واده نه کوم، زه به د پاکستان د یو مرد سره واده کوم، د پاکستان د یو کس سره به واده کوم چې هغه ډیټیل د سره شریک کوم. ملګرو د هغې نوم چې الطاف سعید دی او د کراچۍ نظیم آباد سره تعلق دی او د دې واده په اسلام آباد کې کېږي. ملګرو په اسلام آباد کې به چې د دې جنۍ د الطاف سعید سره چې دې به واده کېږي. ملګرو آیا چې مخکې څه کېږي تاسو به هم حیران شئ، ځکه چې په قازقستان کې چې د درېو کسانو سره دې واده کړی او هغه درې واړه کسان چې مکمل طور باندې د دنیا نه رخصت شوي وو، څه د واده په اوله شپه او څه د واده په دویمه شپه چې هغه مکمل طور باندې کړي وو. او قازقستان چې کوم خلک دی نو هغه په دې جنۍ باندې تنقید وکړو چې ته سپېره یې، ته به چې د قازقستان د یو کس سره واده هم نه کوې، ځکه که نه چې ته چا سره واده وکړې نو هغه کس مکمل طور باندې د دنیا نه رخصتېږي. آیا چې دا پاکستان د دې کس سره واده وکړي، آیا چې دا به ژوندی پاتې کېږي او که نه پاتې کېږي. په اسلام آباد کې به یو څو ورځې پس واده وي، هغه ویډیو به زه هم شریک کوم. ملګرو یو ښایسته جنۍ ده او چې دا چا سره واده وکړي نو هغه کس د دنیا نه رخصتېږي. ملګرو دغه کس ته هم پته ده د پاکستاني ته اوس پته نه لګي چې وروسته به څه کېږي، کېدای شي چې دا واده وله ښه شي او پاکستاني سره واده کوي، نو کېدای شي چې انشاءالله دا واده خدای غوړمخه کړي او دا چې د دنیا نه رخصت نه شي. ملګرو په دې باره کې څه وایي تاسو خو ولې کمنټ ضرور وکړئ. آیا تاسو د داسې جنۍ سره واده کول غواړئ که نه، ځکه چې د چا سره واده وکړي که نه نو هغه کس مکمل طور باندې دې خاوند د دنیا نه رخصتېږي. ملګرو د قازقستان هبرا نومې جنۍ ده، یو ښایسته جنۍ ده، تاسو ته به چېرته تصویر ښکاري د دې چې دغه بیان راغلی چې زه به اوس د پاکستان د یو کس سره واده کوم او هغه چې مکمل ډیټیل هغه شیر کړی دی په انسټاګرام باندې، دا پوسټ کړی دی چې یو څو ورځې پس په اسلام آباد کې چې د پاکستاني د کراچۍ الطاف سعید سره به واده وي چې د هغه نظیم آباد سره تعلق دی په کراچۍ کې. نو انشاءالله څو ورځې پس زه هم ویډیو شریک کوم چې کله دې واده وکړو، انشاءالله هغه ویډیو به زه هم شریک کوم چې آیا مخکې څه کېږي، ځکه چې درې کسان خو دې وجلي دي او پته نه لګي څلورم دا دی و دې پاکستاني پته نه لګي چې کېدای شي چې پاتې شي.